بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په حیراله او ستړي مشو یم. ملګرو، په نننی کلاس کې مې ستاسو دپاره مهم ټکي راوړي دي. کلاس تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله دا ټول ټکي به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. کمیټمنټ، وعده. کمیټمنټ دا وی وعدې ته، یعنی انسان چې یو کس سره خبره وکړي چې زه به داسې کار کومه، نو دغه ته په انګلیش کې وی کمیټمنټ. ریمایند، یادول. ریمایند چې کومه ده دا یو څیز یادولو ته وي. که ته چېرته یو کس ته وایې چې ما ته به دا څیز یاد لري، نو دغه یادولو ته په انګلیش کې وي ریمایند. انټیګریټي، دیانتداري. دیانتدارۍ ته په انګلیش کې ویلی شي انټیګریټي. انډسټنکټ، غیر واضح، یعنی چې یو څیز وضاحت نه وي، پته یې نه لګي چې دا څنګه دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي انډسټنکټ. اسینشل، مهم، یعنی موږ کې دا شی ډیر مهم دی، یعنی ډیر اهم دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي اسینشل. ویګو، ویګو چې کومه ده دا وی غیر واضح ته، یعنی چې د یو شي پته نه لګي، وضاحت یې نه وي، نو دې ته په انګلیش کې وی ویګو. فاربیډ، منع کول، یعنی فاربیډ دا هغه څیز ته وایي چې مثال په طور باندې که زموږ په کور کې واړه او موږ د وراني نه منع کوو، نو دغه منع کولو ته په انګلیش کې وایي فاربیډ. ایکوریټ، ایکوریټ چې کومه وایي ټیک ته وایي، یو څیز چې کم ټیکي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ایکوریټ. سسپیکټ، شک کول، یعنی په یو څیز باندې شک کول چې دا کار به داسې وشي یا دا شی خو د کس داسې نه دی کړی، داسې کړی دی، نو دغه شک کولو ته په انګلیش کې ویلی شي سسپیکټ. کریف، پزول، یعنی موږ دا شیز پزول دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي کریف. وینش، غیبېدل، یعنی یو څیز غیبېدلو ته یا ورکېدلو ته په انګلیش کې ویلی شي وینش. فلیټري، چاپلوسي کول. فلیټري چې کومه ده دا چاپلوسي کولو ته وي، یعنی که ستاسو کلي ته یو مشر کس راشي یا چا سره پیسې ډېري، ځینې کسان ورته چاپلوسي کوي، نو دغې ته په انګلیش کې ویلی شي فلیټري. سفیشنټ، پوره. سفیشنټ چې کومه ده دا وي پوره ته، یعنی که ته یو کس ته وایي چې دا څیز موږ ته پوره دی، یعنی د نور څه ضرورت موږ ته نشته، نو دغې ته په انګلیش کې ویلی شي سفیشنټ. او انف هم دغې پوره کېدلو ته وایي. انف او سفیشنټ معنی چې کومه دی دا دی پوره. ریفیوز، انکار کول، یعنی یو کس ته که موږ انکار وکړو چې دا کار زه نه کومه، نو په انګلیش کې به دې ته موږ وایي ریفیوز. بیسمرچ، ګنده کول، یعنی یو څیز ګنده کولو ته په انګلیش کې ویلی شي بیسمرچ. افریډ، افریډ چې کومه ده دا وي ویرېدلو ته، یعنی یو کس چې کله یریږي، بوږنېږي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي افریډ. انګر، غصه یا پقار، موږ ویل لکه دا کس غصه دی یا پقار دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شو انګر. براډ، کلاو، موږ دا ځای ډېر کلاو دی، یا مطلب موږ دا کس ډېر براډ مایندډ دی، یعنې د کلاو دماغ والا کس دی، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي براډ. بریډ، روټۍ، کومه روټۍ چې موږ خورو دې ته په انګلیش کې ویلی شي بریډ. شارپ، تیز، یعنی دا څیز موږ ډېر تیز دی یا ډېر تیره دی، نو دې ته به په انګلیش کې ویلی شو شارپ. کنسایز، وړوکی، موږ دا څیز ډېر وړوکی دی، یعنی ډېر مختصر دی، نو دې ته به په انګلیش کې ویلی شي کنسایز. ریومر، غلط خبر. ریومر چې کومه ده دا وي غلط خبر ته، که موږ ته یو کس یو خبر راکړي او هغه غلط چې دا کس مړ دی یا دا کار داسې شوی دی، او هغه خبر چې کومه دی غلط وي، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي ریومر. ایګري، منل، یعنی چې تا ته یو کس یو څه خبره وکړي او ته ورڅه هغه ومنې، نو دغې ته په انګلیش کې ویلی شي ایګري. اکیوز، اکیوز الزام لګول. اکیوز دا هغې ته وایي چې کله یو کس یو کار کړی نه او ته ورته وایي چې تا دا کار کړی دی، نو دغه الزام لګولو ته په انګلیش کې ویلی شي اکیوز. پارډن، معاف کول. پارډن چې کومه دی که چېرته یو کس غلط کار وکړي او ته یې معاف کړي، نو په دغه معاف کېدلو ته په انګلیش کې ویلی شي پارډن. همبل، عجز. همبل چې کومه دی دا موږ هغه کس دپاره استعمالولی شو موږ چې لکه دا کس ډېر عجز دی، یعنی ډېر ښه کس دی، نو دې ته به په انګلیش کې ویلی شي همبل. ټانټ، رټل، یعنی دا ټانټ چې کومه دی دا هغې ته وي چې کله ستاسو په کور کې یو ماشوم یا یو بل کس او تاسو ورته په وړو وړو خبرو غوسه کېږئ او ورته وایي چې ته دا کار داسې کولی شي او نه شي کولی او دا ده، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي ټانټ. ملګرو، انشاءالله پر روانو کلاسونو کې هم زه ستاسو دپاره همدغه رنګې وکیبلري یعنی لغتونه راوړم، ځکه چې ما ته اکثر
کسان کمنټ وکړي چې ته د هر ټکي بیله بیله معنی کوه. که موږ چېرته د هر ټکي بیله بیله معنی کوو نو بیا به زموږ کلاس ډېر اوږدېږي. نو انشاءالله د هغو لپاره به زه سپیشل همدغه رنګې وکیبلري یا لغتونه راوړم. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.